په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر دونالډ ټرمپ د اسراییل لومړي وزیر بنیامین او د ایران مذهبي مشر خامنه درې واړو د اسراییل-ایران ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د بریا اعلان کړی، خو د خلکو پوښتنه داده چې په رښتیا دا جګړه چا ګټلې او د میدان بایلونکی څوک دی. ما پس از یک شبانه روز مهم در نبرد د پوځي اطلاعاتو د ارزونې له مخې هغه څه چې په 12 ورځنۍ جګړه کې تر ټولو څرګندو د ایران پر خاوره د اسراییلو مستقیم او پراخ پوځي حضور و. اسراییل د نظامی عملیاتو په لړ کې د دقیقو هوایي بریدونو، هدفي وژنو او په ایران کې له پراخ استخباراتي حضور سره دا ثابته کړه چې د سیمه ییزو شخړو په تاریخ کې تر ټولو بېساري عملیات یې ترسره کړي دي. د اسراییلو جنگي الوتکو د ایران اسمان کنټرول کړ او د ایران هوایي دفاعي سیستمونه یې په بشپړه توګه فلج کړل. اسراییلو په یو پیچلي عملیات کې شاوخوا 10 تر 10 پورې لوړ پوړي ایراني پوځي قماندانان او اټومي ساینسپوهان له منځه یوړل. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو د نتنیاهو فردو او اصفهان پر اټومي مرکزونو بریدونو د ایران اټومي پروګرامونه کلونه شاته وغورځول. د راپورونو له مخې په ایران کې د مرګ ژوبلې کچه له 5,000 اوښتې چې په دې کې د ایران لومړي درجه پوځیان، پوځي جنرالان او اټومي عالمان هم شامل دي. په مقابل کې ایران د جګړې په اوږدو کې دفاعي حالت کې پاتې شو. د ایران توغندي بریدونه زیات اغېزمن او ډېری توغندي د اسراییل دفاعي سیستمونو لخوا شنډ کړل شول. تل ابیب یا نورو مهمو ښارونو ته هیڅ توغندي ونه رسېدل. د ایران په بریدونو کې یوازې 10 کسان ووژل شول چې هیڅ یو یې د اسراییل لوړپوړي یا ټیټ رتبه عسکر نه وو. Brazenly, openly called for Israel's destruction. They backed up their genocidal rhetoric. پوځي شنونکي په دې باور دي چې په جګړه کې ګټونکی هغه څوک دی چې د دښمن په خاوره کې فعال پوځي حضور ولري، او اسراییل په دې برخه کې نه یوازې د ایران پر ځمکه پراخ استخباراتي حضور درلود، بلکې د ایران اسماني هم تر خپلې ولکې لاندې راوستی و. A short time ago, the U.S. military carried out په ورته مهال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځکه د بریا ادعا کوي چې د روسیې او چین د غیر مستقیمو ګواښونو باوجود یې په لویه کچه پر ایران برید وکړ او د ایران ټول اټومي تاسیسات یې ویجاړ کړل. خو له دغو جنګي واقعیتونو سره سره د ایران مذهبي مشر خامنه اوس هڅه کوي چې له داخلي فشارونو څخه د خلاصون لپاره د دغه جګړې د بریا ګوټ موټ آواز پورته کړي. خو له دغه جنګي واقعیتونو سره سره د ایران مذهبي مشر خامنه اوس هڅه کوي چې له داخلي فشارونو څخه د خلاصون لپاره د دغه جګړې د بریا ګوټ موټ آواز پورته کړي.